بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان دی په خارجي فضا یا سپیس کې توره تیاره ده. که د سورة الحجر په 14 او 15 نمبر آیاتونو کې غور او فکر وکړو، وبه ګورو چې دا آیاتونه د قرآن معجزې دي، ځکه چې دا آیاتونه 1400 کاله مخکې د داسې یو غټ حقیقت په باره کې انسانانو ته خبر ورکوي، کوم چې ساینس په کال 1950 کې ډسکور یا کشف که. یا په بل عبارت د 20مې پیړۍ نه مخکې یو انسان ته هم د دې حقیقت په باره کې معلومات نه و. د 1950 کال نه مخکې ساینسدانانو فکر کو چې خارجي فضا یا سپیس به ډیر روښانه او رڼا وي، او عقل هم دا قبلوله چې شاید د ځمکې د نږدې اسمان یعنی اټموسفیر څخه به پاس اسمان یا سپیس یا خارجي فضا ډیره رڼا او روښانه وي، ځکه چې څومره لمر ته نږدې کیږي هغومره باید رڼا زیاته شي. مګر کله چې په 1950 کې د ساینسدانانو یو ګروپ د ماډرن ټکنالوژي په واسطه د خارجي فضا یا اوټر سپیس خواته سفر شروع که، نو کله چې سپیس کرافټ یا خلایي جهاز د ځمکې څخه د 200 کیلومترو نه پورته سپیس ته داخل شو، نو د ساینسدانانو د توقع یا اکسپیکټیشن سرچپه او برخلاف یو دم توره تیاره شوه، او په سپیس کرافټ یا خلایي جهاز کې موجودو ساینسدانانو داسې احساس وکړ لکه چا چې ورته په سترګو پټۍ کېښودې او سترګې پې پټې کړې، او دا احساس هم وکړ لکه میجک یا جادو چې پې شوی وي، ځکه دوی فکر کاوه چې سپیس کې خو به سپینه رڼا وي، مګر د دوی د فکر سرچپه تپه تیاره وه. نو راځو د نوموړي آیاتونو تلاوت او ترجمه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، او که مونږ په دوی باندې د اسمان یوه دروازه خلاصه کړو، فظلوا فيه یعرجون، بیا دوی په رڼا ورځ په دې کې پاس وخیجي، یعنی پاس اسمان ته وخیجي. لقالو، بشک دوی به ووایي، انما سکرت ابصارنا، چې زمونږ په سترګو پټۍ وتړل شوې، بل نحنو قوم مسحورون، بلکې په مونږ خو مجک یا جادو وشو. یعنی کله چې په رڼا ورځ څوک د ځمکې د حدودو څخه خارجي فضا یا سپیس ته داخلیږي، نو هلته ورته هیڅ شی نه ښکاري، یعنی خارجي فضا یا سپیس بالکل توره شپه ده او رڼا پکې نشته. نو کله چې څوک یو ناڅاپه د رڼا نه د سپیس تیارو ته داخل شي، انسان داسې احساس کوي لکه چې څوک یې په سترګو پټۍ کیږدي او میجک او جادو پرې شوی وي. فلهذا قرآن 1400 کاله پخوا فرمایي چې اسمان یا سپیس یا خارجي فضا توره تیاره ده. حال دا چې ساینس په 1950 کې دا حقیقت ډسکور یا کشف کړ. فکر وکئ چې د نوې ټکنالوژي د کومک څخه په غیر څنګه ممکنه وه چې 1400 کاله مخکې د څوک
د سپیس په باره کې داسې معلومات ورکړي. نو معلومه شوه چې قرآن د انسان خبرې نه دي بلکې د الله پاک کلام دی. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.